داسې ستړی شوم داسې زړه چاودی کار دی بابا دا ولې لویه شي بچې لویه شي بچې راځئ بچې کښېنئ راځئ دا نو ته والا خپې زورې که زه والا سر او بچې راځئ الله لوی شي بچې لوی شي نه خو داسې ستړی شوم طبیعت هم ټیک دی ښځې نن خو بلکل ریږه شوم زرې شوم ډېره چند دی شوټینګ نن بدن کې مې ساه نشته سمې کودالې را باندې وچلولې نن خو ښه چای دلې پخېږم او ښځې پخېږه خو 2 پیالې ښه نن خو د ټینشن نه ډک شوټینګ و خو لږ تیز شان دی زه دلې پخوم بس دی بچې بس ژوندی اوسې لویه شي بچې لویه شي او سم زور کوه که نه مړه زه خو کړوم بابا پاپړې خوري نو ځکه پکې زور نه که نه چې ولې ته نه خوشه ای کې خو مرچکې نه یا ولې نه نه وي نه چوپه څه میدان هم ګرم کو مخکې نه ستړی ستومانی یم مه خوره مرچکې که نه مکو کینه غلې ولې نه خورې دا خو یې د ستاسو په مخ کې د ځان نه شریفان جوړ کړي وي راځي کور ته او پیسې وړي او همدغه د مرچکو پاپړ پې اخلي ګوره ښځې د هغوی پکې د دې غریبانانو څه ګناه ده ګناه خو د هغه خلکو ده چې دا ګندونه جوړوي دا خو ماشومان دي ځي همدا شیزونه به خوري نه نور به څه کوي وایه رښتیا امتحانونه هم کله دي بابا 14 تاریخ نه 14 تاریخ ته څنګه ده سټیډیم څنګه ده بابا زما خو ښه ده خو د هغې نه ده ښه ولې او ستا ولې نه ده ټیک شه ځه ګرنیټې لاړه کو ټیک وایي که نه او چې سکول کې د سبق نه شو ویلی که نه دا ټیوشن ویوشن نه هېڅ هم نه کېږي څنګه بچې بابا ټیوشن نالایق خلکو لهی یا لکه داسې که نه ګوره ورته اوسې ګړمبېږي لګیا دی شابه په خپو زور کا شابه دې خکه وی لکه دا تیل دستو ده کنه یلکه دا څه کې دا میټر کټ کوم کنه بجلی کټ کوم کنه ولی تاسو غلا کوئ و د خدای انصاف داره ستا خو مازغه خراب دی جومات کې څو غلا کوي په بل کې راپسې د ټي وي پیسې رالیږي او مونږ یې جمع کوو مونږ خو هېڅ ونه ویل دا خو د خدای کور دی ظالمه دا بل د ټولو لپاره یو رنګ دی مشره یوازې تا نه راغلی ده بالکل غلطه ده یو شان اړو نه ده پکار تاسو بجلو والا اسو ټټو په یو ځای کې اچوئ استاد جي دا سرکاري اډر دی دا به زه خامخا کټ کوم زه ته دې تار له خو ګوتې یوسه دا تر اسیم نشي کټ کولی ولې ولې ګوتې نشم وړلی چې بل نشي داخل وړی نو زه به دا کټ کوم سرکاري اډر دی ولکه لاړ شي د وابډې والا د ملازمینو نه بجلي کټ کوي زما د جومات نه ولې بجلي کټ کوي ظالمه چې تنخواګانې موله ورکوي او د وابډې والا په خپله مفت بجلي استعمالوي او هر کور نه 1000 روپۍ اخلي هغه تاسو ته نه ښکاري استاد تاسو خبرې سیوا کوئ زه سرکاري نوکر یم چې ما د کم اډر وي زه به هغه کوم سرکار نور څه نشي کولی د جوماتونو نه بجلي کټ کوي په کار دی چې جوماتونو ته خو بجلي فري کړي که نه لاړ شه هغه منسټرانو ته وګوره د هغې په کور کې خو دومره بلفونه بلیږي دومره بجلي استعمالېږي د هغې نه خو چا هم تپوسونه کو ټول ملک یې په بډه کو تاسو ته هغه اډو ښکاري نه حاجي صاحب نن خو ما سونې ویلې خو د ورځ به کې دا بیل جمع کا ګرې به درې بیټر وړم بابو صاحب داسې کار وکړه لږ ګزاره وکړئ که نه یاره لږ ګزاره وکړئ زه رشوت خور نه یم ښه دا ځان سره کیلو چانده کې شامل کړئ الله دې د هر پاکستاني سوچ ستا په شانتي کې زلمیه امین مشره راځه بچې خفه نه شي سپور استغې مې درته ویلې راځه دمه به هم شي او موږ سره به روټۍ هم وخورې ښه بچې نه جی بس زو ده نه او ډېر مهرباني موږ ته ډېر زیات کارونه په سر پراته دي او زو ده نه راځه هلکه چې ځو
او نیاز ګله په دنیا کې بلا خلک ډیر دي خو د دې غریبانو مجبوري ده که نه ډیوټي ده راځه چې ځو نازو یو خبر وکم خفه کېږي خو نه خپل موسم نه هم څوک خفه کېدی شي ما ویل چې یو فلم به جوړ کو بیا خواسم ته خپل نوي کور ته شفټ کېږي او زمونږ تعلق هم ډېر ښه دی او تعلق هم موږ ډېر ښه دی زه دې تعلق ته یو نوی نوم ورکول غواړم نوی نوم او نوی نوم د یو نوې رشتې نوم رشته او زه دې تعلق نه یو رشته جوړول غواړم زه تا په کور کې نول غواړم تاسو اشاره چرته واده طرف ته خو نه ده او نازو زه تا سره کور آبادول غواړم زه په تا کار کول نه غواړم سیټ صاحب یو واده کړې جنۍ ایز ا هیروین خلک نه خوښوي د هر چا زړه هغې دپاره درزیږي او چې هغه یو پرې واده شي نو ټول خلک یې هیره کي سیټ صاحب تاسو ډېر لیټ سلو زه شوبز کې نور کار کول غواړم ډېر مخکې تلل غواړم راځئ السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. استاد جی ګور دا ماشومه چیرته لیدلې ده؟ دا ماشومه نه یار دا خو نه ده. دا دلته مخکې اوسېدل؟ دلته خو په زرګو خلک اوسي. صحیح ده یار مهرباني. السلام علیکم. ښایسته ښایسته بچي دا ماشومه پېژنې؟ او انکل دا به دلته اوسېده خو زه دلته نه کډه وړې ده اوسېده ته نه کډه وړې ده؟ ښه راځه لویه شي بچي. یار دې جینۍ خو موږ له زړه شین که یار زما په هغه وخت هم زړه نه و چې کله موږ تصویران اخیسته هسې منحوسه شانتې راته ښکارېده اشنا ډېر بد راګیر شو یار. او راګیر خو یو خو که دا مصیبت میلو نه شو که نه زه یم چې بیا به څه کوو یار دا سړی درته ښکاري؟ کم یو هغه موبایل والا او دا څوک دی ما ته ښکاري چې زموږ جاسوسي کوي. او یار څو ځینو کې خو ما ولیدو اوس به څه کوو په معجزه به دې بچ کېږو په عقل خو ډېره ګرانه ده. یا لکه دې کس نه تپوس کوو نه څه تپوس پتې وکړو یار؟ یاره چې موږ پسې ولې ګرځي لیونې شوی خو نه یار په زور یې ځان ته خیال کې په ده خو ګورې د دروغو هم غمغرز مه کوه. زه چې ته بل خوا به لاړ شو تا ته دې ماشومانو څه وویل هغې وایي چې د دې ځای نه کډه وړې ده چېرته بل خوا تللي دي. داسې کار به وکړو چې دلته چاته پراپرټۍ والا به وګورو هغې نه به تپوس وکړو. یاره دا دې ښه ایډیا راکړه دا پراپرټۍ والا به ښي. زه راځه چې ځو چې دې ځای نه خپې وباسو. مرجاني د لالا دې څه پته لګي چې نوکري ورته ملو شو که نه؟ او داجی مې ورته ټلیفون کړی و اواز یې صحیح نه راتلو خو داسې لګېدو چې څه کار شروع کړی دی. ها کوم ځای کې دی؟ د کوره خو د لاور په نوم وتی و اوس پته نه لګي چې کوم ځای دی. دلته مور او داجی هم ډېر خفه دي. دغه پتلو خفه دي؟ نه دغه پتلو نه دي خفه د رستم د مور او پلار په راتلو خفه دي. ها په هغې ولې خفه دي؟ هغې د واده نیټه غواړي او د هلک دپاره مخکې موټر سایکل غوښتو. هغې ویل چې ډیوټۍ له به ځي راځي او اوس وایي چې موټر هم ورله والی. دا خو ډېر ظلم دی. زموږ په شان د غریبانو وروڼو خویندو به څه کېږي؟ مرجانې که ستا مور او پلار زموږ نه دا څیزونه وغوښته نو بیا به څه کېږي؟ بیا به ټول عمر ته په کور ناستې او بوډۍ به شې. ای نیازبینې ته خو خفه شوې ټوکې کوم مڼې. زما پلار د جومات استاد دی او هغه وایي چې دا ټول شیزونه د دوزخ اور دی.
هغې بستا نه یو جوړه هم نه غواړي. واو جوړې خو به ځان لکوم اوې 15 جوړې مې ځان له تیارې خوستې دي او 3 جوړې پیسه او پته ده سرخیانې مې وښودې دي ځان ته. ای چالاکې ځان له د سرخیانه مې ایښي دي او ما ته دې نه دي ویلې. دا به ماله راکې ښه. ما ځکه تا ته وینا ما ته پته وه چې ته به یې رانه اخلې. نه نو ته به زما نه یو سرخي منع کې. نه مړې تا نه خو زه خپل ځان هم نه منې کوم. اخر ته د هغه خور یې. د چا؟ د هغه. د هغه څوک؟ مه کوه مړې مه کوه تخریږه مړې. نن سم ستړي شو والله ملا مې ماته شو شوټینګ کې. هلکې نن خو ډېر ښه کار وکړو یار. پیمان هر سړي ستا تعریف کوو. یو غضب دی پتا کې هغه څه ادا چې خدای خبر په رننګ سین کې ته څه بل څه اوته بوته لګیا شي څه داسې کار وکړې چې د هغې په وجه ریټیک وشي. نه 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 دا ریټیکونه ما نه خو نه کېده. دا نن چې کوم ریټیک وشو دا خو هغه مخامخ اکټر چې کوم هغه په هغه اور باندې خدای خبر د مرچکو په واړو که څه چلو شو چې ما اور له بوکې ورکو لوګی را باندې رالو داسې پرنشي را باندې شروع شو داسې پرنشي د دې د وجې نه ریټیک وشو. یوه خبره ده ستا اوس یو امتحان بل پاتې دی که ډبینګ دی وکړو که نه نو بس بیا لاړې اکټر شو. یا دا ډبلینګ پکې څه ته وایي؟ هغه دا چې هلته چې کوم تا سین کړی دی که نه په اوریجنل لوکیشن کې هغه ډایلاګ چې کوم تا ویلي وو اب هلته دوباره وی په حال کې. نه نو ګینه خبرې پکې نه دي شوي دي پلاره شوي دي خو دلته به یې دوباره کې دلته به په سینما هال کې که نه هغه دوباره هغه سین چلیږي خو کیمره به پکې نه وي او کوم ډایلاګ چې تا ویلي که نه اب بیا دوباره ډب کې دې ته ډبینګ وایي. دا پکې لا پاتې وه. اصل کار خو همدغه دی اشنا او کوم اکټر چې په ډبینګ کې پرفیکټ وي که نه نو هغه ته کار هم ډېر زیات میلاویږي. زه خیر هغه څه دومره غټه خبره نه ده هغه به موشي یا لکه کنوینس خو به درته میلاوي شوي که نه او پیسې به هم درته میلاوي شوي. ماړه خو یار څوک دی لکه بیا بیا ولې کټ کې ماړه پلار مې دی نو خبرې وکړه ورسره که نه. نه 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 شم کولی یار. ولې ورسره خبرې نه شي کولی؟ کوم سترګو ورسره خبرې وکړم یار ما سره خو دا یاره ده چېرته زما په وجه زما د پلار سترګې ښکته نه شي یار. دا مور او پلار څومره ښه وي یار د اولاد د خوشحالۍ دپاره په ځان څه سختې تېروي او بچي بیا زمونږ په شان بچي خودغرض ټول عمر خپل مور او پلار په دوکه کې ساتي یار. هغوی زمونږ نه څومره امیدونه ما بدبخته ته وګوره زما مور او پلار د امید په ټال زانګي چې زوی هم د خیره نوکر شو کور ته به پیسې راوړي خاورې به کور ته پیسې یوسم زه. الله به خیر کړي یار پیسې به هم راشي. د خیر لاره خو ما په ځان په خپله بنده کړه د هغې غریبي واده ته یار خو زما خور په ما دومره خوږېږي چې د هغې په وینا باندې زما مور او پلار د هغې د واده پیسې ماله راکړي. موږ ولې داسې کوو یار موږ ولې خپل ځان له دوکه ورکو که د هغې واده زما په وجه پاتې شو نو هغه به مړه شي یار خو ژوندی به څه هم پاتې نه شم. هلکه ته بیا کوم فکر نه کوم ستا خور زما هم خور ده او ستا د خور واده به د پیسو په وجه بلکل نه پاتې کېږي. یا لکه شربازیه وختي داسې ګورم دا تربوزک ته پړسول د خیر خو دی که نه پریشانه ځکه یم چې سلیما خرڅېږي. نو خرڅېږي به که نه پته یې څه زور دی خو ما زور ولې نه دی د دنیا شپ فلمونه راسره پراته یا غوړد مې شپږ فلمونه راغلي دا به زه چېرته لګوم. هلکه شربازیه یو سینما مې په درک کې شته. دا خو روغه خبره ده ساجد راغواړئ
ځان سره یې کوي. نو ساجد ته به وایې وای ویلو ښه خبره ده زه به د خپلې کیسې پیسې دله سبا راوړم 3 واړه پارټنران شو خو د ساجد نه یې تپوس کړی دی ساجد به نن راځي داسې به وکړو ټول به اډوانس شریک کړو او پاټایله به یې ورکړو بس دې نه خبره کوم ده زه به خپلې کیسې پیسې سبا راوړم بس ټیک ده ساجد به نن راځي خبره یې ورسره کړې ده داسې به وکړو 3 واړه به پیسې میلاو کړو او پارټنران به شو خو هلکه دا سینما به چلی څوک یار سلیماګانې ټول عمر ما سلیماګانې نه دي چلولې خو زه به چلوم که نه او بله خبره ده که دغه نه کېږي چې بیا د سواد سلیما والو نه 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 لکه سواد سینما بیخي تباه برباده شوې ده ښه نشته کار روزګار هلته پرېږدئ په دغه وخت کې یوازې د سواد نه پوره دنیا سلیماګانې بند وي حالات ټول خراب وو او یار د کرونې د لاسه د ټولو دنیا کار روزګار خراب شوی دی یار دا خو د جي ښه نو د اختر دې فلمونو سره به څه کېږي دا به جوړېږي نه ولې به نه جوړېږي جوړوي به یار خامخا به جوړوي جمعې ته 15 منټه دي که خوښه مې زه مانځله ورځم جارم شته دلته وکړه که نه مړه پر ورځ جمعې سره مونځ کوم او مانځه نه چې راشم چاو نه پارې به هم راغلي بیا به د خیره سره ټیک ده چې بهجان به هم راشي بیا په یو ځای چای وڅکو الکه خو زر راځه ښه ډاکټر صاحب دا دی دا شیډول دی نو ګورئ چې لږ شان چک کوي لږ نظر پرې واچوي د جنۍ سینونه به مخکې ایښودي وو که نه دا تاسو ماښام کې ایښود جینۍ مې دا بېله کړې ده ټوله جي دا وګورئ ظالمانو د جنۍ کار ماخر کې ایښودی د ماښام نو دا به وختي دا پیله شوټ په د جنۍ نه ساتلی و که